بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د امت راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو ستړي مشئ تاسو را بولم د دې مهال مهم خبرونو ته. نن د 1440 هجري قمري کال د محرم الحرم نه هشتمه چې د 1403 هجري شمسي کال د زمري 14مه چې د 2024 میلادي کال د اگست له 4 نیټې سره برابر ده. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د اوبو او انرژۍ سکتورونو د پراختیا په موخه مشخصې کړنلارې چمتو شوي. د چارو ادارې لوی رئیس اسلامي نظام د ټولو لپاره خیر او برکت دی. په هیواد کې د لومړي ځل لپاره موټر چلونکو ته برېښنايي اجازه لیکونه ورکول کیږي. فاریاب کې د ترافیکي پیښې له امله 12 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د هیواد بهر د سیمې او نړۍ خبرونو کې اورئ چې په سومالیا کې د الشباب ډلې د حملې له کبله د وژل شوو کسانو شمیر 20 ته رسېدلی. غزه کې د یو ښوونځي پر انګړ د اسرائیلو راکټي حمله کې لږ تر لږه 18 کسان وژل شوي. ټرمپ له هاریس سره په تلویزیون د مناظرې وړاندیز کړی. بیا هم ستړي مشئ، اوس هم بشپړ خبرونه. د اماراتي ادارو د یو کلنو لاسته راوړنو د تشریح پروګرام په لړ کې د اوبو او انرژۍ وزارت چارواکو د حکومت د رسنیو په مرکز کې د یوې غونډې په ترڅ کې د خپلو یو کلنو فعالیتونو او لاسته راوړنو راپور رسنیز کړ. د یاد وزارت سرپرست ملا عبداللطیف منصور په یاده غونډه کې وویل چې دغه وزارت د تیر یو کال په موده کې د اوبو د مدیریت په برخه کې د اوبو د سرچینو پیژندلو، د اوبو د سرچینو پراختیا، د اوبو د چارو تنظیمولو او د انرژۍ پروګرامونو په برخه کې د انرژۍ خدماتو تنظیمولو او په هیواد کې د برېښنا مارکیټ رامنځته کولو په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې لري. نوموړي زیاته کړه چې د اوبو یو شمېر بندونه چې د جمهوریت پر مهال کارونه پیل خو نیمګړي پاتې وو چې د امارت پر راتګ سره کارونه پیل او ځینې بشپړ شوي دي. چې د کمال خان بند یو له هغو بندونو څخه دی چې دمګړۍ چارې 100% بشپړې شوي دي او د کابل د شاواروس بند چارې په بشپړېدو دي. هغه همدارنګه وویل چې د تیر یو کال په موده کې په هیواد کې د اوبو د ښه مدیریت او د اوبو د سرچینو د پیاوړتیا په موخه د دغه وزارت له لوري په بیلابیلو ولایتونو کې د 119 چکډیمونو پروژې تړونونه لاسلیک شوي چې ډیری بشپړې او ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي. نوموړي په هیواد کې د انرژۍ د پراختیا اهمیت ته په اشارې سره وویل چې په دې برخه کې د یو شمېر لویو پروژو تړونونه لکه د ارغندۍ 1500 کیلوواټ سب سټیشن پروژې د پاتې چارو هوکړه شوې ده. له دش خواجه الوان څخه تر ارغندۍ کابل پورې د 1500 کیلوواټ برېښنا د لیږد مزي او د دې پروژې اړوند د 15 سب سټیشنونو او د برېښنا د لیږد د لاینونو تړونونه له پانګوالو سره لاسلیک شوي او عملي کار پیل شوی دی. د یادونې وړ ده چې د اوبو او انرژۍ وزارت چارواکو په یاده غونډه کې ټینګار وکړ چې دغه وزارت د اوبو او انرژۍ د ښه مدیریت او دغه دوو سکتورونو د پراختیا لپاره مشخص 15 کلن پلانونه چمتو کړي چې په دې برخه کې ټولې پروژې په واضح ډول تعریف شوي دي. د چارو ادارې لوی ریاست ونیزه اداري غونډه د دې ادارې لوی رئیس شیخ الحدیث مولوي نور الحق انور په مشرۍ جوړه شوه چې پکې د ادارې د بیلابیلو ریاستونو رئیسانو او جانبي واحدونو مسؤلینو ګډون کړی وو. په دغه غونډه کې د چارو ادارې لوی رئیس شیخ الحدیث مولوي نور الحق انور وویل اسلامي نظام د ټولو لپاره خیر او برکت دی، په ځانګړې توګه هغه کسانو ته چې د دې نظام په جوړښت کې دي او د خدمت کولو زمینه ورته برابره شوې ده. نوموړي د امیرالمؤمنین حفظه الله فرمان ته په اشارې سره وویل اوس د اسلامي نظام په راز کې غوره شخصیتونه او علما قرار لري. د نورو په نسبت له الله تعالی څخه ډیر ډاریږي او په نیکو امر او له بدیو څخه من خپل مکلفیت ګڼي. د چارو ادارې لوی ریاست دی ونیزه اداري غونډه کې د تیرې اونۍ غونډو د پریکړو په تعقیب د مطبوعاتو پر اهمیت او خلکو ته د نظام د فعالیتونو په اړه د پوهاوي اړوند هم بحثونه وشو. همداراز په غونډه کې د تخنیک او ترانسپورت رئیس په مشرۍ پلاوي ته دنده وسپارل شوه چې د چارو ادارې لوی ریاست د تخنیک او ترانسپورت ریاست کې د ځینو ستونزو د حل په موخه دی لارښود ترتیب کړي. د کورنیو چارو وزارت په هیواد کې د لومړي ځل لپاره موټر چلونکو ته د موټر چلولو برېښنايي اجازه لیکونه
یا لایسنس ورکولو لړۍ د پیل کولو خبر ورکړی دی د یاد وزارت ویان مفتي عبدالمتین قانی وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د لومړي ځل لپاره په ټول هیواد کې موټر چلوونکو ته موټر چلولو برېښنایي اجازه لیکونه د ورکړې لړۍ پیل شي. قانی زیاته کړې چې له دې سره به په هیواد کې د غیر قانوني لایسنونو د ورکړې مخه ونیول شي او په خبره په دې سیستم سره به په هیواد کې د ترافیکي پیښو د مخنیوي ترڅنګ زیات شمیر نور مثبت بدلونونه هم رامنځته شي. دا په داسې حال کې ده چې دمګړۍ هره ورځ په هیواد کې ګڼې ترافیکي پیښې رامنځته کیږي چې یو مهم علت د موټر چلوونکو غیر مسلکي توب او بیغوري بلل شوې ده. تاسو امت راډیو ته غوږ یاست. د فاریاب ولایت ځایي چارواکو خبر ورکړی چې دغه ولایت په خان چهار باغ ولسوالۍ کې د یوې ترافیکي پیښې له امله 12 تنو ته مرجوب لاوښتې ده. د سرچینې د معلوماتو له مخې دغه پیښه پرون ناوخته د خان چهار باغ ولسوالۍ اړوند سیمه کې د پاسو او سراچه موټرو ترمنځ د ټکر له کبله رامنځته شوې چې د 3 ښځو په ګډون 9 تنه مړه او 2 نور ټپیان شوي دي. د مسؤلینو په خبره ټپیان د درملنې په موخه ولایتي روغتون ته لیږدول شوي دي. په دې وروستیو کې په هیواد کې ترافیکي پیښې د پام وړ زیاتې شوي او تر ډیره لامل د موټر چلوونکو بې احتیاطي ښودل شوې ده. د کندهار د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلینو د یاد ریاست اړوند د موزیم د نوې ودانۍ د لومړي فاز د ترمیم چارو د پای ته رسیدو خبر ورکړی دی. د کندهار د اطلاعات او کلتور رئیس مولوي انعام الله سمنګانی خبريالانو ته ویلي چې د یاد ریاست اړوند د موزیم د نوې ودانۍ لومړي فاز د ترمیم چارې چې د ودانۍ رنګول د دروازو جوړول او د مزایکو لګول شامل وو پای ته رسیدلی او ډیر ژر به په دویم پړاو کې د دغه نوې ودانۍ د مزایکو د پاکوالي او له پخواني ځای څخه نوي ځای ته د تاریخي اثارو او نندارتونونو د انتقالولو او ځای پر ځای کولو بهیر هم پیل شي. د یادونې وړ ده چې د یاد موزیم لپاره د نوې ودانۍ د ترمیم چارې د اطلاعات او کلتور ریاست لخوا د اطلاعات او کلتور وزارت او د فرهنګي میراثونو د ساتنې او څیړنې مؤسسې ریاست تر څارنې لاندې څو میاشتې مخکې پیل شوې وې. او له هیواده بهر په بهرنیو خبرونو کې به واورئ د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې د الشباب ډلې په حمله کې چې له ګڼې ګوڼې ډک ساحل په نښه کړی د وژل شوو شمیر 30 تنو ته ورسید. د رسنیو د راپور له مخې په پیښه کې 212 نور کسان ټپیان شوي دي. دا د ختیځ افریقا په دغه هیواد کې د وروستیو وختونو تر ټولو خونړۍ حمله ګڼل کیږي. الشباب په لیدو ساحل کې د جمعې د ناوخته حملې مسؤلیت منلی دی. څه باندې 19 کاله کیږي چې وسلوالو د سومالیا د هغه مرکزی حکومت پر خلاف چې نړیوال ملاتړ ورسره د خپلې حملې زیاتې کړې دي. د غزې د ملکی دفاع بنسټ وای په غزه ښار کې پرون شنبه د یو ښوونځي پر انګړ د اسرائیل پر راکټي حمله کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي دي. د غزې د ملکی دفاع بنسټ په یو اعلامیه کې ویلي پر حمامه ښوونځي د توغندیو د برید له کبله ګڼ کسان نور هم ټپیان شوي دي. تر دې مخکې د ملکی دفاع بنسټ ویان محمود بسال ویلي وو په دغه ښوونځي کې بې ځایه شوي فلسطینیان دیره وو. او د بهرنیو خبرونو وروسته دا چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوریت غوښتونکو ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ د شنبې په ورځ وړاندیز وکړ چې د سپټمبر په 4مه د ډیموکرات ګوند له احتمالي کاندیدي کمالا هاریس سره په فاکس نیوز ټلویزیون کې مناظره وکړي. ټرمپ د توروس په نوم په خپل ټولنیزه شبکه کې ویلي چې د سپټمبر 4مې لپاره د مناظرې اصول باید د متحده ایالاتونو له ولسمشر جو بایدن سره د لومړۍ مناظرې په څیر وي. د هغه په خبره د ځل به هزار هم وي او مناظره به په پنسلوانیا کې تر سره شي. خو د هاریس کمپاین په جواب کې ویلي ټرمپ هڅه کوي له هغې مناظرې څخه ځان تیر راولي چې شرایط لا د مخه ټاکل شوي دي. مخکې له دې چې جو بایدن د متحده ایالاتو د ولسمشرۍ له سیالۍ څخه ووځي هغه او ټرمپ د سپټمبر په 10مه په ABC کې په 2مه مناظره موافقه کړې وه. د امت راډیو ډیرو درنو اوریدونکو دا تر دې مهاله مهم خبرونه تر بیا د خدای په امان ښه وخت ولرئ.